هغه واقعات هغه حالات را یاد کړي. نن په اسلامیه کالج پوهنتون پېښور کې لیکوال ادبي بهیر د تنظیم غړو یو سټډي سرکل را جوړ کړی و چې موضوع یې وه په پښتنه ټولنه کې انتها پسندي او د هغې مخنیوی چې ویناوال یې سید کاشف باچا و. زما نوم سید کاشف باچا دی، د پښتو ادبیاتو طالب علم یم. نن لیکوال ادبي بهیر زه په ایکسټریمزم او د هغې په مخنیوي موضوع او وینا له راغوښتم. ما په خپل طالب علمانه گزارشات او معروضات دای سره شریک وم. په دغه سټډي سرکل کې ډیرو پوهانو ګډون لره، خو ولې د پښتونیسف جنرال سیکرټري آکاش توروالي او صدر خواجه احتشام الحق ورته په خپل راتګ ښکلا یو په دوه کړې وه. زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن د صدر پیس د لیکوال ادبي بهیر ډېره زیاته مننه کوم، شکریه ادا کوم چې دونه ښایسته سټډي سرکل را جوړ کړو د پښتون ځوانانو لپاره. اوریدونکو د تنظیم سره سره د سید کاشف باچا شکریه هم ادا کړه او زیاته یې کړه: زما نوم منصور مروت دی او د پېښور یونیورسټۍ د پښتو اکیډمۍ د ایم فل سکالر یم. نن چې کاشف باچا په کومه موضوع باندې لیکچر ورکړو، سټډي سرکل وشو، نو دا واقعي چې ډېر ګټور لیکچر و. لیکوال ادبي بهیر اسلامیه کالج ته دا موږ اول د دې دا مننه کوو چې داسې سټډي سرکل یې هغې را جوړوي او بیا هغې نه موږ خواست کوو دغه ورته او دا تمه ترې لرو چې هر تقریبا چې هر 15 ورځې پس یا میاشت کې یو ځل دا سټډي سرکل یې را جوړوي، که هغه په ادب په هکله وي، که هغه د موسیقۍ په هکله وي. د تنظیم غړو د ویناوال سید کاشف باچا سره د اوریدونکو شکریه ادا کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لیکوال ادبي بهیر تنظیم جنرال سیکرټري وحید الله مبصر تاسو سره مخاطب یم. نن په اسلامیه کالج کې موږ په دې موضوع باندې د سټډي سرکل تابع کړی دی چې په پښتنه ټولنه کې انتها پسندي او د هغې مخنیوی کول. بیا سید کاشف باچا موږ راغوښتی دی او د دې سټډي سرکل دغه لړۍ ته موږ دوام د پوهنتون زده کړه کوونکو زیاته کړه چې لیکوال ادبي بهیر له پکار دی چې وخت په وخت داسې سټډي سرکلې را جوړوي، نو زده کړه کوونکي به ترې ډېره فایده اوچتوي. د کیمره ټیم سره آصف سالارزی ټي وي، اسلامیه کالج، پېښور ښار.